بلبل وایه سلامونه په جګو غرو د وطن. ماشاءالله څومره ښایسته فضا، څومره په زړه پورې ځای، د مرغانو اوازونه، شین طبیعت، ښایسته رڼې اوبه کابو 100 متره لاندې په کاریزونو کې بهیږي. دا نو زموږ او ستاسې وطن دی او په دغسې وطن کې ژوند کوي نو هیڅکله هیڅوک نه سپین ږیری کېږي. نو زما په نظر باندې دغه ارګانیک خواړه تر څنګ دغه پاکه فضا او دغه مرغان چې زموږ او ستاسې د طبیعت برخه ده او دغه غږونه چې دي دا زموږ او ستاسې یعنې اړتیا ده چې دا باید واورېدل شي. د حیواناتو غږونه، دا د مرغانو غږونه، د دې تر څنګ هغه غږونه چې طبیعي دي دا د انسان اړتیا ده چې دا باید واورېدل شي. زه دمګړی راغلی یم د سوتن سیمې ته، دا د دری نور د سوتن سیمه ده او دغه ځای چې دی دا یعنې واقعیت دا دی چې ډېر زیات ښکلی دی او په دغه ځای کې به دلته یو سپین ږیری د دې ځای قومي مشر دی، هغه به راځي. دلته یوه ونه ده، هغه ونه یو اوږد فلسفه لري او دغه هماغې فلسفې په اړه باندې به انشاءالله د هماغه قومي سپین ږیري څخه به پوښتنې کوو. انشاءالله تاسې په انتظار اوسئ، بیا به تاسو د دې ځای په اړه باندې لا نور معلومات د خیره سره درکوو. مننه. وړاندې ما دغه د ونې په اړه باندې وویلې چې هغه ونه موږ په ډرون کیمرې باندې د هغې ویډیو کړې ده. که څه هم هغه ونه ډېره د غرونو په څوکه کې ده او د هغې ونې په فلسفې باندې به دغه بابا زموږ سره خبرې وکړي. که څه هم بابا وایي چې زما نه به ویډیو نه کوئ ځکه دا شیونه زما نه خوښېږي، خو بابا مو دې ته چمتو کړو چې د دې ونې په اړه باندې موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. موږ راغلي یو دغه د ونې په اړه باندې معلومات واخلو. مخکې له دې نه چې دا معلومات واخلو تاسې موږ ته ځان معرفي کړئ چې عمر مو څومره دی او دغه سیمه د څه شي په نامه باندې یادېږي؟ دا سیمه خو سوتن په نام باندې یادېږي. ښه، ډېر ښه. او زما عمر به تقریبا 80 کاله یا 15 کال داسې وي. ښه، خو زما دا مسله نه یادېږي د سپین ږیرو خدای نه زه تاسو ته خبره کوم. ښه، دلته وایي سړی کته نه راتل، 50 کسان مسله هغه سړی راتل اسونو سره. دلته وایي خلکو باندې ظلم کوو، چینه کې هم ظلم کوو، زنانه ته هم فرض ملاس اچوو. دلته خلک بې تنګ شو. زموږ نیکو هغه خلک غونډ کوي ویله شپه غونډ کوي چې سبا به وځو خیر سره. هغه خلک چې راغی زه به مخې لاړ شم، که ولډه سره سړی مې وشته خو تاسو ټولو سورنۍ سره وځئ راځئ بیا دا ټول وژنو. که سړی خطا شو نو زه به مړ شم او تاسو هم ځان بچ کړئ. سهار شو دا سړی راغی وي خلک دلته غونډ شو، دا سړی راغی بابو نام باندې دې وایي ډزه وکړه، هغه سړی دلته ویشتل چاپه شو. خلک وایي وته دا ټول مردار که ټول کافرانو که مسلمانانو، مسلمانانو د ځلولو امکان دی، کافران به دا دغه شو. بیا هلته خلک غونډ شو ولس دې بابو ته ورته تو څه شی اخلې موږ نه انعام کې؟ هغې وایي څه شی هم نه اخلم. وایي نه څه شی واخله. خلک غریب وایي دا یو اندازه دا غر ورته دا غر به ستا شي. هغې ویل غر نه اخلم. ده که داسې یو ما غوندې بل پیدا شي بیا بل پیدا دا غر ټول خلاصېږي، خلک به شدل شي. زه به یو ونه به واخلم هغه ځای ونه د پاک یې کوي دا زما په نام شو. بس دا ونه یې بیا واخیسته. او وړاندې دلته یادونه وکړه چې دغه آسونه چې دي په دې پټیو کې راتلل. او داسې کوزېده پټو ته، هغه پټیو نه دا لاندې پټو کې ګرځېده، بیا برم تلل خلکو په دغه باندې. آخر دا مسله شو، بس خلک هم دغه شو ولس هم آرام. او ته د هره ورځ هم دغه ځای کې ناست دی؟ سخت خوند به د دې ځای نه نه اخلي؟ خود نو هر ورځ ناست. ماشاءالله وګوره بابا کابو 80 کلونه عمر لري، خو زما نه ځوان ښکاري. همداسې نه ده؟ نو دغسې فضا، همدغسې خواړه، رښتیا هم تا خو د طبیعت نه بیخي زیات خوند اخیستی بابا. بالکل بالکل صحیح. او د واده په اړه دې ماته ووایه چې واده دې په مینه کړی او که نه د مور او پلار په خوښه دې کړی؟ نه مور او پلار خوښه مې کړی. نو څنګه وشرمېدلې؟ نه مور او پلار دغه وکړو بس هغه واده مې کړی. بس واده وشلو. او مکتب مکتب نه دی ویلی؟ بیخي دې نه دی ویلی. په خط لیک او لوست باندې پوهېږي؟ نه نه پوهېږم. ستاسې په زمانه کې دا ځایونه خو ډېر زیات لرې دي. ښار ته ستا یادېږي چې ته پیاده تللی اوسې پلی مزل دې کړی؟ ډېر څو ځلې ښار ته تللی؟ یاره ډېر ځلې به تللی یم. دا بیسود پل نه دی دلته جاله ګرځېده، هغه یادېږي زما. پل نه و؟ پل نه و. جاله نه به وروسته کښتۍ پیدا شو، کښتۍ کې تېرېدو، کښتۍ نه بس به دا پل جوړ شو. له دې ځای چې مو تاسې ښار ته حرکت کوو څومره وخت کې به رسېدلی؟ یاره 2 ساعت 3 ساعته
3 ساعتو کې به رسېدلی. دا خره او خان اسونه به هم نه درلودل؟ نه اسونه چېرته و. موټر په کوم کال کې راغی چې کله موټر راغی تاسې څه احساس وکړ؟ موټر خو ظاهرشاه وخت پیدا شو. هندوانو موټر دوه، یو سهار دې ځانه تلل، یو هغه ځانه راته. هندوانو به راوړل؟ هندوانه. ښه، نو څو نفر به په هغه موټر کې تللی؟ تقریبا 50 شپېته غټ غټ موټر و. چکله وه؟ چکله وه. چکلې کې به تللی. نو د هغې دا قانون څنګه و؟ که ماډۍ دلته درلودله چېرته به درېدل؟ نه هلته به درېده. هلته پاچا خلک هلته دې نه پورته سړک نه و، هلته به درېده شوکیالۍ کې. شوکیالۍ کې به درېده. بیا نو خلک دې ځانه تلل شوکیالۍ به موټر کې. او دا د ودونو دود او دستور څنګه و؟ مثلا که ناوې به تاسې د شوکیالۍ نه راوړله یا به مو د ښار نه راوړله، په ډولۍ کې به هم راوړله؟ ډولۍ کې به راوړله. څو نفر به د دې ډولۍ لاندې وئ؟ 15 شپږ کسان به ډولۍ لاندې و، نور به خلک. او ولور او دا شی نه خو نه و؟ ولور نو، ولور پخوانه نه اخلي. پخوانه ولور دلته نشته؟ نه اخلي. او په دې ودونو کې به هم څه کول؟ اتڼونه به هم کول؟ اتڼونه هم کول، سیل هر شی. تا اتڼ کړی؟ نه نه ما اتڼ. ولې؟ نه دا زمونږ کلی اتڼ نه پوهېږي. دا خلک کول دې نه بعد د کندک شمول دا خلک بیا واده کې به مونږ وغوښته چې راځئ دلته واده ته. او لرګي دې راوړي د غرونو نه؟ هو ډېر. د کوم غر نه به د لرګي راوړل؟ دې هغه غر نه دې غر نه هر ځای. د ټولو غرونو نه دې لرګي راوړي؟ څو منه لرګي به تا د هغه غرونو نه تر دې ځای پورې راښکته کړي؟ یار 15 شپږ منه به راوړل. زه خو ولاکه له هغې غره یو من هم نه نشم راښکته کولی. 15 منه شپږ منه لرګي به هغه ځای نه دې موړه نه هاخوا نه. نو ته چې دغسې طبیعت ګورې او دغسې د غوا داسې روغ ماسام دغسې اورګینیک خواړه خالص خواړه خورې، نو ته خو باید 10 منه راوړې. نو نه 10 منه 15 منه هم کافي اندازه ده، ډېر زیات مزل ده. او په دې خواوشا غرونو کې څومره واټن دې وهلی؟ کوم ځای پورې به تللی اوسې؟ دې ځای نه خو تقریبا په دې لاره خو عین پیج ته و. پیج درې ته؟ پیج درې ته کوټده ورته وایي، هغه تیتین ته تقریبا لغمان نورستان باندې راغلی په دې لاره تللی. څومره وخت مزل؟ 3 میاشتې تېر شو بیا زموږ هلته. 3 میاشتې لاره مو؟ دلته تقریبا د کونړ نورستان باندې لاړو، لغمان نورستان ته راغلو، نورستان باندې راغلو بیا. که څه هم موږ غواړو چې دغه سیمه لا تاسو ته ښه ښکاره شي. بابا سره مې پلتې ووهله، کېناستلم. ماشاءالله د بابا دغه کوم مجلس چې کوي ډېر خوږ مجلس دی او ډېر ښه معلومات یې موږ ته راکړل. په وروستیو کې به د دې سیمې په اړه باندې موږ ته داسې معلومات راکړي چې په دې سیمه کې کوم حاصلات کېږي، خواړه یې څه دي، مشهور دلته څه دي چې باید موږ یې له دې ځایه ځان سره ویسو. دلته خو یو غنم کېږي، یو جوار، 2 فصله کېږي. اوس لا د مالټې او شرطالانو دا لا اوس پنیر نشته؟ پنیر پخواني وخت دلته اوس پنیر نشته. موږ دلته پنیر دپاره هم راغلي چې باید ته په موږ باندې پنیر نوشي جان کړي. پنیر به شته، ولې نشته؟ نو موږ ته خو به یې پیدا کوي، نو داسې خو نه کېږي. ماشاءالله ماما، خدای دې ډېر زیات عمر درکړي، 100 کلن شي، له 100 کالو هم واوړې. او انشاءالله که په دغه حالت کې او زړه ته خوشحالي ورکوي، نو بیخي ډاډه اوسه چې ته انشاءالله نه زړېږې. بس په همدغه حالت کې به یې. بس ډېره زیاته مننه کوم، ښه معلومات مو موږ ته راکړل. کور مو ودان او همیشه هم دغسې باصحته اوسې. مننه، سلامت اوسې. دا د درنور ولسوالۍ وطني خوراک تاسو ګورئ، دا پنیر دی او دغه څه شی دی؟ دا نام پنیر دی. دا کوم ډول پنیر دی؟ دا چکی پنیر. ماشاءالله ماشاءالله، دا نه څومره خوند کوي. تاسو ورته وګورئ، دغه خوراک رښتیا هم ډېر خوندور دی. ګوره، واه واه واه. د وطن غېږه، د وطن کناره، د ننګرهار ولایت د دره نور ولسوالۍ غېږې ته راغلي یو. تاسې دغه سیمه وګورئ، رښتیا هم زړه راښکونکې سیمه ده. یو له بهترینه طبیعت څخه یو طبیعت دلته دی. زموږ کوښښ او همیشه دیدګاه دا ده چې موږ خپلو هیوادوالو ته چې په بهر د هیوادونو کې دي یا د افغانستان په واړه کنارو کې ژوند کوي، غواړو چې دغسې طبیعت ور وښیو. تاسې دغه طبیعت ته وګورئ، ماشاءالله څومره ښایسته طبیعت دی، څومره زړه راښکونکی طبیعت دی. د دې طبیعت لپاره او د دې طبیعت د غېږې لپاره موږ یوازې ستاسې لپاره راغلي یو چې موږ یې تاسو در وښیو. دا د دره نور ولسوالۍ د ملتن کلی دی او ملتن کلي کې به تاسې دغه طبیعت تاسې ننداره کوي او تاسې ګورئ. موږ به لا د خیره سره د طبیعت د ښایستهوالي او د ښکلا لپاره نور هم پورته ځو، د ستون کلي ته به ځو، هلته به هم تاسو ښایسته او ښکلی طبیعت درښیو. مننه.